غلی یو مرض دی نه دم شته نه دوا او په نامه د کورونا او ښکاره په ښار د چین شو د خلکو په یقین شو ایران ښار کې تقسیم شو او اسلام د دې نه بچ شي زمونږ تا ته د جړاو مرض د کورونا امین 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 ستاسې وزرونه معذرت غواړم د څو خبرو اجازت غواړم که ما زوی او پلار ته ویلو ټوکه راته وایي چې پلاره دا مصیبت یې څنګه یو دا حادثه څنګه یې ناورته چې زویه نو مور دې بازار ته تللې که چېرته موټر وواله دا حادثه ده نو دا حادثه ده که ژوندی کور ته راغله نو دا مصیبت دی او یو بل د یو سړي ښځه مړه شوې وه نو ډېرې بدې ورځې کې یو سړی راغلی ترېنه پوښتنه یې کړه چې ماما ولې ژاړې و چې ولا ما خو په چین کې واده کړو دلته مې چې راوستله او بس مړه شوله وایي زه خفه کېږم چې چینایي مالونه ټول یک بار مصرف دي یا په دنیا خرا سره وکا یا په دنیا خرا سره وکا و په آخرت کې دا جانو چکر مکر دی یاره چکر مو وهو د کور کارونه ډېر دي نو کور کوم کار کوي کوم کارونه کوي د کور زه جارو کوم زه شهري کوي محبت آشنا کړو خراب تراب او پورا مې وتاته نشته د خوابه نن سبا خود جارانو مزه وکړه او د بازار دکاندارانو مزه وکړه او ټول سنایو په دوا په مون خرڅیږي شاروالی کې مامورانو مزي وکړي ښه بله ټوکه وایي میرویس بابا نن ټولې ټوکې راوړي راځي زیاتې دي او مازدیګر راځي نو بله ورځ ځان سره دوه زمن یوه لور یې پوولې ده هدیره کې ناسته ده وې سړی وې د دوی د جمپر نشته دی د بل سپلی نشته دي او کومه لور چې درته ګرانه دې ټیکری هم نشته دی او سرخي سفید هم نه لري نو د شپې کور ته راغلی دا مېړی خوب کې ورغلی دی دې ښځې ته ویلې چې زه مړ یم زه خو څه دوبۍ ته نه ته نشي دونه فرمایشونه دا کیسه له ما نه واورې سراسر دې زرګه چې فکر وکړه شپه سبا وه آخر پرې ته ګورم د ملا وه ولی خاوند ذو جلاله او د کیس په غاړو خپل ځان که معلوم دارو زه سوالګر ستا په دل کوم سوالو او دغه ښځه ته ژوندي کي ذو جلاله د ملا په دوا خدت د ژوندي کړه اول لرګي او بیا په منډه ګړندې کړه یا په تومت مه شرمېږه یارنو تومت وسله د خزانانې ګرځوي میرویس سره نور څنګه ته ژوند په خیر تېرېږي بس ښه یو نو څه ژوند په خیر تېرېږي دې قیمتۍ به ښه ژوند په خیر او که نه حالات داسې ګډ وډ دي دا یو میاشت لا په کور کې ایثار شي بیا به څه کوې بیا به په لس زره یي نو خو اوس دې کې ګناه د چا ده ګناه د حکومت ګناه د حکومت هو که نه ګناه د حکومت ده د غوث الدین هدایت خواته وی الله بیا په قرار ورځو او سبا مې د زیارمل سره غرمه ده د مخکلي کامه ده وی کامه او سبا مې د زیارمل سره غرمه ده د مخکلي کامه ده وی
درونه خو مې د خیره کونړ ته ووال او چغلسرای ته لاړم د هغې ځای همدې قرنطین کې لاړې په خیر همدې قرنطین کې خو چې ما ته کومه عزت د هغې خلکو راکړی دی د کونړ خلکو بس خدای دې د دوی عزت وساتي اول قمندان د امني د چغلسرای دغسې پذیرایي ما ته نیولې لکه یو رئیس جمهور چې راغلی بس خپله د قدر سړی چې خلک تا ته قدر او هغې غرونه مې ورته دا سړی هم را پیدا کړ ارمانځوانې پس پکې او کمکل قرق د پیسو ارمان کوي نا خدایا بنده د بنده مکی او کده بنده شي پنه را بوسیږي نا در کوم درته خبره اپنی مشفق راغ دی درته نخلاصو مبرا قسمی درته کړی په خدای وکباوانا او کتونه بیا وهي په زور غټي دروازې نور مکون شي مکو سیالي د چا خانې سره سیدي غازه وخت پلې شړې سره مکو سیالي د چا خانې سره سیدي غازه وخت پلې شړې سره سیدي غازه وخت ستا د ظلم او ستم مې سنم زکه دا کلی پرېږدما خدای پامان زبر نظم مې سنم زکه دا کلی پرېږدم ستا د ظلم او ستم مې سنم زکه دا کلی پرېږدم ننګیالی ځوانې د ننګ په توره مې ښایسته دي تاریخونه ننګیالی ځوانې د ننګ په وینو مې ښایسته دي تاریخونه د ننګ په وینو مې ښایسته دي تاریخونه ویم پوره څه مې وکړه په هر شمله ترونه د قبره یم وتلی ساده په خپل اقرار د ملنګان سبا غږېږم پښتون د پښتو ولایت المقام غږېږم ایمانیم کړی سرکار مې سبا جنګونو کې رهېږم پښتون مې د ځان کړی پښتون د پښتو ولایت المقام غږېږم ایمانیم کړی سرکار مې سبا جنګونو کې رهېږم پښتون مې د ځان کړی یار کله مې سبا جنګونو کې رهېږم پښتون مې د ځان کړی یار کله हमारे सब जंगलों के रखेगा بیا هم ډیره زیاته مننه کوم لونګ جانا چې د خپل موضوع دی راوړل میرویس لالا د فکر ده هاي نو میرویس لالا زوی ما چې یار زنه وي یار زنه وي او یا ته نو یا نو په ما خو ګران دي خانو بس واورو میرویس لالا نه چې ما د کې سر کې دی واورو فرض ده له خیر سره زپدې دنیا باندې وسامان ساکم مسافر د پیزو رز بوستان ساکړه کم جوړ د غلامانو ز پوزنا کور می زاله د غلامان زګړم اکبر خان غوندې تو خو ګرځونه خسته ښکاري لکه سړي چوکې چې خورا ما چې غوښتنه را دي اکسته سترګو تورې چې خرڅې مغه شان دي ښکاري چوکې څه ولاړ بیا چې غوث الدین لالا یو عکس واخلي غوث الدین لالا یو عکس واخله ودرېږه واخله عکس او صحیح شو هغه چې وچې شونډې